د یو خبره ده په یو کلي کې یو غریبه فیملی اوسېدله. په دې فیملی کې بیټو او د ده ښځه او د ده نه جوړه مور وه. بیټو د خپلې مور علاج په باره کې ډېرې زیاتې پیسې خرچ کړې وې. ده به چې خپله مور کم ډاکټر ته هم بیوله، هغوی به ورته دا یو خبره کوله چې اوس ستا مور بچ کول ډېر زیات مشکل دی. دا ډېر زیات خفه و. ده د خپلې مور دپاره ډېرې زیاتې پیسې په قرض اخیستې وې او ده چې چا نه پیسې اخیستې وې اوس خدای هم د ده کور ته راورسېدل. بیټو شابه و زما پیسې واپس کا، ډېر زیات وخت وشو، دا نور زه نشم برداشت کولی. خانجي زما مور ډېره زیاته بیماره ده، ما سره چې کومې پیسې وې هغه ما ټولې د مور په علاج باندې ولګولې. اوس ما سره 1 روپۍ هم نشته چې تاله یې درکړم. د ستا ډرامې خو بالکل ختمیږي نه. زه چې کله هم تا ته راځم نو ته به همدا یو خبره کوي چې ما سره پیسې نشته. سیټ صاحب ته لږ شانتي انتظار نور وکړه. بیټو چې کله څه کار شروع کړي نو ستا پیسې به تاله ټولې درکړي، ته خفه کېږه مه. سمه ده، زه به اوس تاسو ته 1 هفته ټیم نور درکړم. 1 هفته پس به زه راځم، که مالې پیسې راکړې نو بیا ما ته ونه وایي چې داسې دې وکړو. دا ووایي نو دا کس دلته نه لاړ شي او بیټو خپلې ښځې سره بیا واپس دنه کمرې ته لاړ شي. شکر ده ښځې چې دکه خانجي لاړو، کني زه خو ډېر زیات یېرېدلی وم. بیټو ته څه کار شروع کا. سیټ صاحب خو دا ځل لاړو، که دغه سیټ بیا دوباره راغلو نو بیا کیدای شي چې داسې نه وي، نه به تا پرېږدي او نه به ما پرېږدي. او ښځې ستا خبره صحیح ده، زه څه کار شروع کوم چې تر څو د دې سیټ قرضه ختمه کوم. په دې کلي کې نږدې یو ځنګل و او په دې ځنګل کې یو باز اوسېدلو ځان له خپله یو جاله جوړه کړې وه. د دې سیټ نظر د دې ځنګل په لرګو باندې و، خو څوک په هم چې دې ځنګل ته لرګو کټولو ته راتلو نو باز به راتلو او دا به ځان سره پنجو کې اوچتولو. سیټ صاحب هغه مزدور خو باز ځان سره اوچت کو یې وړو. د څه بکواس کوې؟ ستا موضوع خو ټیک دی که نه؟ سیټ صاحب زه دروغ درته نه وایم، هغه باز زما په وړاندې هغه مزدور ځان سره اوچت کو یې وړلو. دا باز خو مونږ ته د دې ځنګل لرګي کټولو ته نه راکوي، خو د دې مسالې حل راویستل پکار دي. سیټ صاحب خو ته به اوس داسې کم کار کوې؟ اوس به مونږ د شپې دې ځنګل ته ځو او د دې جالي ته به مونږ اور لګوو او دا باز به پکې همیشه دپاره ایرې شي وبس وځي. ها سمه ده خانجي. بیا چې کله شپه شي نو دوی سره د اور دې ځنګل ته ورسیږي. په دې وخت کې دغه باز هم په خپله جاله کې ناست وي. ځای ورشي دې ته اور واچوئ. بیا دوی څنګه چې د اور لګېدو دپاره دې جالۍ ته وړاندې شي نو په دې وخت کې دغه باز په دوی باندې حمله وکړي او یو کس دې اوچت کړي. دوی هم ډېر زیات ویریږي او ټول دلته نه وتښتي او واپس خپل کور ته راشي. دا خو ډېر غلط کار وشو. دغه باز خو بالکل زمونږ په قابو کې نه راځي. د دې دا مسله به مونږ څنګه حل کوو؟ مالک زما په نظر کې یو ډېر بهادر کس ته، هغه خو په ځنګلو کې ازمري او د پړنګانو د هر څه شکار کوي. زه خو وایم راځه چې هغې ته ورشو، هغه به مونږ دې باز نه خیره سره خلاص کړي. دا کس چېرته اوسېږي؟ مالک هغه کس د مونږ سره خوا کې کلي کې اوسېږي. سمه ده، ورشو هغې له. بیا دوی دواړه د دې کس کور طرف ته روان شي. دلته چې ورسېږي نو دروازه ورته ووهي. دا څوک راغلو په دې ټایم کې؟ زه ورځم چې وی ګورم. بیا چې کله دې بار ته راشي، څه خبره ده دلته څه له راغلی تاسو؟ روجانه ستا د بدارۍ کیسې خو په ټول کلي کې مشهورې دي، ته خو د پړنګانو د زمریانو ښکار کوې. واو ډېره د چمچې لګولو ضرورت نشته، څه کار ده هغه راته ووایه. روجانه زمونږ په ځنګل کې یو باز اوسېږي. هغه باز مونږ ته لرګي د کټولو دپاره نه راکوي. څوک هم چې لرګو دپاره ځنګل ته ځي نو دا ورځي هغه کس ځان سره په خپلو پنجو کې وړي. هغه باز ته مړ کړو نو چې څونه قیمت غواړي زه به یې تاله درکړم. سمه ده، 50,000 روپۍ به درنه الم او دا باز به درته همیشه دپاره ختموم. ما ته منظوره ده، ته اوس مونږ سره راځه. اوس څنګه لاړ شم؟ اوس زما د آرام ټیم ده، ته وځه، زه به ماښام درځم او دا باز به درته همیشه دپاره ختموم. سمه ده، زه به د ماښام ستا انتظار کوم، خو چې خامخا راشې. دا ووایي نو دا دواړه دلته نه لاړ شي. خو چې کله بله ورځ شي نو میټا ځان سره خپل سامان راواخلي او د دې سړي کور ته ورسیږي. راځه میټې راځه، مونږ هم ستا انتظار کولو، راځه مونږ سره اوس. دې نه وروسته دوی روان شي او دې ځنګل ته ورسیږي. میټا وروره په دې ځاله کې اوسیږي هغه باز، شابه ته یې ووله. او ته بس یو طرف ته ودرېږه او زما کمال ګوره. میټا په کمان کې غشي واچوي او دلته ودرېږي او ځان سره په چغو چغو وایي
ای منحوس بازه ستا په غریبانو په کمزورو خلکو باندې وس رسیږي ته لږ زما په وړاندې راشه چې زه د ستا مرۍ ماته کوم تا ته زه خپل ایمان ښکاره کوم. دی دلته خبرې کوي چې په دې وخت کې دکه باز د دې ځالې نه راوځي او میټا ځان سره پنجو کې اوچت کې او دلته نه یوسي. ای د ستا بهادر میټا خو په خپله د دې باز شکار شولو دې نه وړاندې چې باز دلته راشي شابه دلته نه پښې وباسه. دې نه وروسته دکه دواړه دلته نه وتښتي او کور ته ورسیږي خو دی ډېر زیات پریشانه ولاړ وي دلته. منشي زه خو په یو طریقه نه پوهېږم چې دکه باز دا خلک ځان سره اوچتوي اخر یې کم خواته وړي. مالک ما ته خو داسې ښکاري چې دا کسان چېرته د غر طرف ته وړي چې هلته نه بیا څوک واپس نشي راتلی. منشي پته خو ولګوه چې اخر دا ځای کم ځای کې ده. مالک ما سره یو ایډیا شته هغه غټ خېټه بیټو ستا پیسې هسې هم تا ته نشي درکوی هغه به موږ دلته راولو دې ځنګل ته به یې بوځو چې کله یې باز ځان سره اوچت کې وړي نو موږ به پسې شاته نه لاړ شو قضیې به ووینو. او هلته خو به ډېره زیاته خزانه هم وي چې کومه به زموږ شي راځه ما سره. دې نه وروسته دوی بیا بیټو ته ورشي او دې ته د ځنګل کې د لرګو کولو په باره کې ووایي. سیټ صاحب دا خو ستا ما باندې ډېره مهرباني ده چې ته ما ته دکه نوکاري راکوې او بیټون چې زه تاله کاردار کوم نو هله به زما قرضه ختمه شي که نه زه شبه د ځان تیاري کوه او ما سره لاړ شه. سمه ده سیټ صاحب زه د تلو دپاره تیار یم. دوی بیا بیټو ځان سره دلته نه ځنګل ته بوځي او بیټو دلته په دې ځنګل کې لرګي کوي چې په دې وخت کې دکه باز एकदम راشي او د بیټو په ځای باندې دکه سیټ ځان سره اوچت کي او یوسي. سیټ صاحب خو ځان سره باز یوړو راځه چې پسې ورشو. بیټو او دکه کس په دې باز پسې منډې وهي او دلته کې ورسیږي چې کم ځای ته به باز دکه کسان وړلو. حقه دکه ځای ده چې باز به کسان اوچتولو او دلته به یې راوړلو. دا باز خو ډېر خوني ده وروره. او بیټو مونږ ټول دې خبرې نه ډېر زیات تنګ یو دا هر سړی اوچتوي دلته کې راوړي مونږ ټول ډېر زیات خفه یو دې سره به څه کوو. زه دا باز مړ کولی شم او د دې ټولو خلکو زندګي بچ کولی شم. خو هغه څنګه دا باز خو غټو غټو شکارانو نه ده وژلی. ته زما خبره په غور سره واوره ته به دلته کې ودرېږې ځان سره به کمانډ او غشې هم دلته کې ونسې زه به لاړ شم په هغه جنګل ته د باز ځالې ته به ورشم باز چې کله راشي ما به اوچت کې دلته به مې راوړي په دې ټیم کې به تورو باندې د غشې وچلوي او دغه شانتې باز به مړ شي زه به بیا دغه کسان ټول دلته نه آزاد کوم. سمه ده زه دې دپاره تیار یم. زه به سبا تا ته راځم چې ته تیار وې. بیټو خپل کور ته راشي او خپلې ښځې ته دغه خبرې وکړي. خو بیټو داسې خو تا ته خطره ده هغه باز خو تا ته څه نقصان هم رسولی شي که نه. خو ښځې دا خبره هم واوره هغې باز څومره ډېر خلک تښتولي دي که زما په وجه باندې دغه خلک را آزاد شي نو موږ ته به څونه ډېر ثواب میلاو شي. او بیټو ستا خبره ټیک ده خو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساته. بیا په بله ورځ بیټو غشې او کمانډ ځان سره روان کې دې ملازم ته ورسیږي. دا تیر کمانډ واخله ورشه هغه باز سره هلته ودرېږه زه ورځم هغې ځالې طرف ته. بیا دغه ملازم د غر طرف ته او بیټو د دې ځنګل طرف ته روان شي. بیټو چې کله دلته ورسیږي نو دلته بیا په چغو چغو اوازونه شروع کړي. په دې وخت کې باز راشي دا ځان سره په پنجو کې اوچت کړي او دلته نه یوسي. چې کله دلته ورسیږي نو ملازم بیا دلته کې دغه غشې وچلوي او باز ولګېږي او لاندې پرېوځي. په دې وخت کې بیټو دننه لاړ شي او دغه کسان ټول را آزاد کړي. بیټو ستا ډېره مننه چې تا دغه باز ووژلو زمونږ ټولو ژوند دې بچ کړلو خو چې تا دا پوښتو وکړه نو اوس زه هم در سره یو پوښتو کوم ستا چې څونه قرضه ده دغه ټوله ماف کوم او تا له یو ښایسته نوکري هم در کوم خفه نه شې. ډېره مننه سیټ صاحب چې ته زما دومره خیال ساتې. او دا شانتي د دې کلي والا ټول دې باز نه خلاص شي. که چېرته زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه.